باندې دی قدرت راغی او رستو شو. نو الله وی دې سړی ته به انعامي عزت و جنت ورکو. قدرت راغی او ګناه نه رستو شوی انعامي و جنت ورته ورکو. په دې جنت کې بچي فيهما عينان تجريان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کتو ورته په خوند نه مړي. میوې به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوې به دو قسمه بیا دلته د خاورو بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي. التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتیانو و فرشونو باندې تکیا بوالی داس لکه دا دلته زه باجوړ ته تلم منو خان سره چې ملاو شونو ار یو سړی به چراتلو صدر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې و یاریدم چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه دا خان خو خان دې کنه خان زمونږ دی بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان کو کوسو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ما ته ونه وای چې کوشه دې کټ نه او چار دې خې ما ته غږونه کو هاي یو چې راځي صدرګان لاندې پزماکه کینی ما یو نه غری غونډه پته ما تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناس کې نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه مولانا صاحب خیر د دې خانانو ګره داسې خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنا ها شته کنا داسې خبره څنګه ها داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ولې څنګه ما بل خیم خیمه ولې ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چاغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب وړي نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول ته بچکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خموشنو غډونوي وجنل جنتین دان الله بیا د جنت نعمتونو به څنګه تا به د سټ ډډوالي کله خرم هغه بوټه با کېله په خپل سپیده کی او بوټه به تمره روغت شي استاد خلیله به کېله تیار وروړي تا بل سونه داسي انار خرم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به وروړي په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات بیا بتوې چنده زه د بوټي د لاس شي نه خورم مال د خادمان سپین کی اورادی وړي پتالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خستوي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره خستوي چې تو ورته وګوري نو تبوي چې د ملغلری نه چا تار وېسته دی یو د بل د باز ټپکاوي دومره خسته به لکه ملغلری اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بل څه خسته او بیا چې د چا خادمانی دا غری شکل ته وګورئ
تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلک چي دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ ها زمونږ شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا او چې هر شکل در مخامخ کیږي یا به بوزه بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خو څه تندر بوالي نو د جنت خادمان بداسي چې زار ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټکیږي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنو رخمو عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من الفضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو نو چې په کوم لاس تعالی طالب پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده باغ لاسونو کې به کنګڼه ما چولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چاغي ته وګورې هغه روټای نه به مور شي کنه وای کنه خلیخم ټکی نه دي تاسو پته مو ورته نه سي دي بس جنت ته ورننه خادمان به داسي یا الله ترحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې داسې دی ورته وکي خان بوج دې خوار کا خله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان پکار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی دا اپریده قوم دی